مقناطیسي اورګاډي. آیا تاسو په اورګاډي کې سفر کړی دی؟ د مقناطیسي اورګاډي سیستم څه ډول کار کوي؟ آیا تاسو پوهیږئ چې ځینې اورګاډي په پټلۍ بې له ټایرونو حرکت کوي؟ کله مو دا فکر کړی چې اورګاډي څنګه په حرکت راځي؟ مقناطیسي پرزې. په مقناطیسي ریل ګاډي کې قوي د مقناطیسو ټوټې کارول شوي دي او همدا مقناطیسي ټوټې دي چې د ریل په پټلۍ ښکته پورته کیږي او ریل ګاډي په حرکت راولي. مقناطیسي ریل مخ ته څنګه حرکت کوي؟ څنګه چې په تصویر کې ښکاري، مقناطیسي ټوټې داسې یو ځواک تولیدوي چې ریل ګاډي ته مخ په وړاندې حرکت ورکوي. څنګه چې مخکې ویل شول، مقناطیسي ټوټې د مخ ته ټیله کولو او بیرته راکش کولو دوه قوتونه تولیدوي ترڅو ریل ګاډي مخ ته حرکت وکړي. مقناطیسي ریل ګاډي نږدې له هیڅ اصطکاک سره نه مخ کیږي، له همدې امله ډیر آرام او تیز حرکت کوي. مقناطیسي اورګاډي د عصري اورګاډیو په پرتله ډیر اغیزمن او چاپیریال ته کم ضرر دي. مقناطیسي اورګاډي د سفر لپاره واقعاً چې یوه ښه وسیله ده. خو تاسو څه فکر کوئ چې اوس یې ولې یوازې یو څو هیوادونه کاروي؟